سلامونه ملګرو. زه د خدای داسې بنده یم چې بیخي د دنیا د حاله نه یم خبر. د 2022 ټاپ درې ګانې د هغې نه زه 2022 په اخره ورځ خبر شوم او په اخره ورځ مې واورېدې. انډیپینډنټ اردو لیکلي وو چې په ټیک ټاک باندې او په پاکستان کې په 2022 کې یعنې په تېر کال کې درې مقبولې ګانې کمې وې او کمې ډېرې زیاتې په ټیک ټاک او یوټیوب او دغسې په سوشل میډیا کتلی شوي دي. یوه چې ما وکته نو هغه د عاصم اظهر حبیبي، بله ډېر په لکونو نه په کروړونو ویورشپ یې اخیستی دی. دویمه د علي ظفر جوم او دریمه پسوړي د پنجابۍ سندره ده، علي سیټي او شیګل. او ما چې په یوټیوب باندې کته نو تقریبا 500 میلیونه کسانو کتلي ده. 500 میلیونه کسان څومره وي؟ تاسو پوهېږئ 50 کروړه که زه نه غلطېږم 479 میلیون کسانو. نو واقعي چې دا لویه سندره ده، ډېره هټ سندره وه، خو دا په 2022 کې د ټول نه زیاتې کتې شوي. او زه زیاتره د پښتو میوزیک اورم، هغه هم چېرته غزلې لکه نعیم توري، هارون باچا، سردار علي ټکر، دغسې ګلزار علم، داسې نور هم یاران دوستان ښه سندرغاړي شته چې اورم. خو زه د دې پاکستانۍ چې کوم د مین سټریم یا د اردو ګانې دي نو هغې معامله کې بیخي کوره کاغذ یم. البته په انډیپینډنټ اردو مې دغه وکتل چې دغه درې ګانې په سر کې وې، نو حبیبي، جوم او پسوړي. نو بیا مجبور شوم چې ویې ګورم، هغسې آنلاین سټیټس راولمه او نن مې چونکې واورېدې نو تاسو سره مې هم دغه خبره شریکه کړه. که زړه مو وي او نه مو کتلي، تاسو به خامخا کتلي، تاسو د دنیا کیلاړیان خلک یې، زه پکې عاجز یم. نو کور هم ودان صاحبه.